دیلو یو پاک څښتن پټم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ان شاء الله چې روغ جوړ صحتمند وي د طاقت حواس مو پیل کړی دي رزو نن د طاقت پنځم حواس وایو څلور حواس مو په تیر درس کې په تیره برنامه کې زده کړیو پنځم حواس په دې ډول ده پنځم حواس کې ول شوی دی وای کچېری قاعده مختلفې وي توانونه مساوي تقسیم په حالت کې قاعده یو پر بل باندې وي شولې توان څخه یو لیکو یعنی کچېری وي ا په توان دی اینو تقسیمی بی په توان دی اینو نو قاعده یو پر بل باندې وشل کیږي یعنی ا پر بی کول په توان دی ان د توان څخه یوازې یو لیکل کیږي دا په دې منادیکات کوي کچېری والرو څلور په توان دی څلور په توان دی درې پر دوا په توان دی درې کچېری په دې ډول وي قاعده یو پر بل باندې وشل کیږي خو اما توانونه مساوي توان څخه یو لیکو څلور تقسیم دوا مساوي کیږي لیدو سره په توان دی درې حاصل هم مساوي لاتو سره دا یو بل مثال ته دقت وکړئ کچېری راکړل شوی وي چې درې ای په توان دی درې ای اته ای په توان دی درې په توان دی درې پر څلور بی په توان دی درې وای دا څه ډول ساده کېږي ساده یې کوي توانو ته کچېری دقت وکړو توانونه یو له بل سره مساوي دي نو قاعده یو پر بل باندې ویشو یعنی اته ای تقسیم څلور بی باندې کول په توان دی درې اختصار ورډ د اختصار کو یو څلور څلور دوا څلور اته نو مساوي کېږي دوا ای تقسیم بی په توان دی درې کچېری نورې وغواړئ چې نورې ساده کې دوا هم ساده کېږي دوا په توان دی درې مساوي کېږي لیاتو سره ځکه دوا درې ځلې دا په دې معنی په خپل ځان کې ضرب شوی ده دوا درې ځلې په خپل ځان کې ضرب شوی ده دوا دوه څلور څلور دوه اته کېږي ا په توان دی درې پر بی په توان دی درې دا په دې معنی چې درې هم دی ا توان ته هم دی دو توان ته او هم دی بی توان ته ضرب کړل شولو چې د هر عدد توان لیو یو څخه عبارت ده یو بل مثال ته دقت وکړئ په بل مثال کې ویل شوی دی تاسو ساده کړئ لاس په توان دی ایکس مثبت لاس په توان دی ایکس مثبت لاس په توان دی ایکس مثبت لاس په توان دی ایکس تقسیم پنځه په توان دی ایکس مثبت پنځه په توان دی ایکس دا څه ډول ساده کېږي دقت کوئ دا چې صورتونه واړه یو له بل سره مساوي دي نو یو مشترک نیسو او هر حد په همدې باندې شو کچېری لاس په توان دی ایکس پر همدې حد وشو یو سره مساوي کېږي کچېری دویم حد وشو هم له یو سره مساوي کېږي په همدې ډول دریم حد که هم وشو په لاس په توان دی ایکس له همدې سره مساوي کېږي په همدې ډول څلورم حد هم له یو سره مساوي کېږي تقسیمی مخرجونه هم مساوي دي مخرجو څخه یو مشترک نیسو نو مساوي کېږي یو مثبت یو سره په دې ډول ساده کولی شو دقت کوئ لس په توان دی ایکس همدغه یو له بل سره جمع کوو یو مثبت یو دوه دوه مثبت یو درې درې مثبت یو مساوي کېږي له څلور سره تقسیم دی پنځه په توان دی ایکس ضرب دوه دقت وکړئ لاس په توان دی ایکس لومړی به همدغه دوه او څلور یو له بل سره اتصال کو چې یو ضرب دوه مساوي کېږي دوه دوه ضرب څلور دوه ضرب دوه څلور کېږي یعنې دوه په
2 ضرب لاس په توان د x صورت کې بکی پاتې کیږي. په مهرج کې یوازې 15 په توان د x بکی پاتې کیږي. لاس په توان د x 15 په توان د x یو پر بل باندې وشو، یعنی په دې ډول دقت کوئ لاس تقسیم 15 کل په توان د x نو مساوي بشي 2 ضرب لاس تقسیم 15 2 په توان د x. په دې ډول ساده کولای شو 2 ضرب 2 په توان د x. دقت وکړئ 2 توان یو ده، که چیرې نور غواړو چې ساده کو یا په چرجبه کې هم دغه شتون ونه لري بیا په دې ډول وي 2 په توان د x مثبت یو، یا به داسې وي او یا به داسې 2 په توان د یو مثبت x، یعنی د جمع په حالت کې تبدیلی قانون ساده کوي، یا کولی کو x مثبت یو یا داسې ولی کو یو مثبت x هیڅ فرق نه کوي. شپږم خواص په دې ډول ده دا د مشابه حدونو دپاره ده. شپږم د مشابه حدونو دپاره ده، یعنی که چیرې ولرو x ضرب a په توان د n مثبت یا منفی y ضرب a په توان د n وي مثبت منفی z ضرب a په توان د n وي. دا څه ډول ساده کیږي دقت وکړئ. مشابه حدونه دي، د مشابه حدونه په دې کې مشترک نیول کیږي. مشابه حدونه مشترک نیول کیږي لکه څه ډول مو چې هم دغه سوال کې نیولیو، یعنی نیولی شو یا لیکلی شو a په توان د n x مثبت منفی y مثبت منفی z. یو مثال ته دقت وکړئ. په دې کې یو 2 مثال حلو. کچېرې ولرو 3 په توان د x مثبت 2 منفی 3 په توان د x مثبت 1 تقسیم 3 په توان د x مثبت 3 منفی 3 په توان د x. وای دا سوال ساده کړئ. دا سوال څه ډول ساده کیږي دقت کوئ. د دې سوال ساده کولو دپاره باید لومړی خط په دې ډول ساده شي، یعنی وای لیکو 3 په توان د x ضرب 3 په توان د 2. موږ ویلی وو د ضرب په حالت کې که چیرې قاعدې مساوي قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کو، یعنی یو مثبت 2 مو لیکلو. دلته همدغه د ضرب حالت ده چې کوو ریورس کوو، یعنی دوباره تکرارو، ساده لومړی شکل ته تبدیلو. منفی 3 په توان د x ضرب 3 په توان د 1 تقسیم مخرج هم په همدې ډول 3 په توان د x ضرب 3 په توان د 3 منفی 3 په توان د x. دا ډول سوال په دې بڼه ساده کیږي. دقت کوئ. په لومړی کې هم 3 په توان د x په دویم حد کې هم تکرار شوی دی، په همدې ډول په مخرج کې هم تکرار شوی دی. نو مشترک نیسو 3 په توان د x مساوي بشي 2 3 مربع منفی 3 په توان د 1 چې له درو سره مساوي کیږي. په مخرج کې که هم ونیسو 3 په توان د x نو 3 په توان د 3 منفی 1 سره به مساوي شي. 3 په توان د x له 3 په توان د x سره ساده کوو. که چیرې 3 مربع ساده کو نه کیږي منفی 3. په مخرج کې که چیرې 3 مکعب ساده کو 29 شي، یعنی 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب شوی دي. 3 9 9 3 مساوي کیږي 29 سره. 29
منفي 1 9 منفي 3 له شپږو سره مساوي کېږي 28 منفي 1 مساوي کېږي له 26 سره. که چیرې وغواړو چې صدای کو صورت هم پر 2 ورده مخرج هم چې صورت له درو سره مساوي کېږي مخرج 3 یعنی له 14 سره مساوي کېږي 3 پر 14 لیکلای شو 3 پر 14 لیکلای شو. ان شاء الله د شپږم حواس سره به هم یو څه اندازه آشنا شوي وای. په شپږم حالت کې یو بل هم سوال صدا کو دا هم له کتاب څخه مې راهیستی ده ډیر مهم سوال ده. که چیرې ولرو 2 په توان دی 2 0 0 4 منفي 2 په توان دی 2 0 0 3 منفي 2 په توان دی 2 0 0 2 دا ډول سوال څه ډول کولای شو صدای کړو. دقت وکړئ د دې سوال صدا کولو ته. موږ لرو 2 په توان دی 2004 2 په توان دی 2003 2 په توان دی 2002 د دې صدا کولو دپاره لومړی باید موږ تر ټولو کوچنی توان پیدا کړو چې عبارت 2002 څخه ده. هر خط همدغه توان ته جوړو یعنی په دې ډول لیکو 2 په توان دی 2 ضرب 2 په توان دی 2002 قاعدې مساعدې قاعدو څخه یوه قاعده که توانونه جمع کو همدغه خط لاسته راځي منفي. دویم حد ته دقت وکړئ 2 په توان دی 1 ضرب 2 په توان دی 2002 قاعدې مساوي دي قاعدو څخه یوه قاعده که جمع کو همدغه توان لاسته راځي. دا حد هم په همدې ډول ساده شو. دریم حد په خپل حال باندې لیکو 2002 په هر یو کې همدغه مشترک دي 2002 توان 2002 توان همدغه مشترک نیسو یعنی 2 په توان دی 2002 که چیرې همدا پر دې باندې شو مساوي کېږي 2 په توان دی 2 منفي 2 په توان دی 1 منفي 1 نو لیکلی شو 2 په توان دی 2002 ضرب 2 په توان دی 2 څلور کېږي 4 منفي 2 په توان دی 1 له 2 سره مساوي کېږي منفي 1 یعنې 4 منفي 3 4 منفي 3 مساوي کېږي له 1 سره 1 ضرب 2 په توان دی 2002 همدغه 2 په توان دی 2002 سره مساوي کېږي. انشاءالله د شپږم حواس سره به تاسې په بشپړ ډول پوه شوي وای و به کولی شئ په دې کې سوال صدا کړئ. یو بل حواس هم په یاد در سره ولرئ که چیرې توان منفي وي څه ډول کولی شو مثبت حالت ته تبدیل کړو. په تیر درس کې یعنی د تیرې ورځې برنامه کې ما درته ویلي وو څه ډول کولی شو توان که منفي وي مثبت ته تبدیل کړو. که چیرې ولرو ا په توان دی منفي 1 د دې مثبت کولو دپاره باید همدا عدد مخرج ته یوړلی شي یعنی ا په توان دی مثبت 1 بشي ا په توان دی مثبت 1 بشي یعنی په دې معنا مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو 15 په توان دی منفي 1 نو لیکلی شو 1 پر 15 توان 1 دا بیا هم له همدې سره مساوي کیږي. یا که چیرې ولرو په دې ډول x په توان دی منفي 1 نو لیکلی شو 1 پر x
یا کچیری ولرو زر په توان دی منفي یو نو لیکلی شو یو پر زر. په دې ډول کولی شو مثبت ته تبدیل کو. خو اما که چیرې توان یې له یو څخه لوی وي یعنې په دې ډول وي منفي ان وي منفي ان وي دا څه ډول تبدیلیږي؟ دا هم په همدې ډول تبدیلیږي یعنې ا په توان دی مثبت ان کیږي. یعنی په دې ډول دقت وکړئ که چیرې ولرو درې په توان دی منفي اوو نو موږ لیکلی شو یو پر درې په توان دی مثبت اوو. یا په دې ډول که چیرې ولرو اته په توان دی منفي پنځه نو مساوي کیږي یو پر اته په توان دی مثبت پنځه. په دې ډول کولی شو مثبت حالت ته تبدیل کړو. یو بل مهم حواسو دا هم په یاد در سره ولرئ که چیرې داسې وي چې اعداد د تقسیم په حالت کې وي یعنې ا پر بي وي خو اما توان یې منفي وي څه ډول کولی شو چې دا توان مثبت ته تبدیل کو. د دې مثبت ته تبدیلولو دپاره باید د بي د ا ځای او ا د بي ځای ته تبدیل کړلی شي. یعنې په دې ډول توان مثبت حالت ته تبدیلیږي چې په دې ډول یې ولیکو بي پر ا نو کل په توان دی مثبت یو بو شي. کل په توان دی مثبت یو بو شي. یو څو مثالونو ته دقت وکړئ که چیرې ولرو دوه ایکس پر درې وای کل په توان دی منفي دوه نو موږ لیکلی شو چې مساوي کیږي همدا عدد یعنی درې وای تقسیم دوه ایکس کل په توان دی مثبت دوه. که چیرې ساده کو همدغه درې په توان دی دوه نهه کیږي وای مربع بشي وای مربع پر دوه په توان دی دوه څلور کیږي ایکس مربع. نو جواب په دې ډول لاس راځي چې نه وای مربع پر څلور ایکس مربع. یو بل مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو درې ایکس پر اته وای توان وي منفي یو. د دې مثبت کولو دپاره اته وای پر درې ایکس لیکو. په دې ډول مثبت حالت ته تبدیلیږي. یو څو مهم سوالونه دا هم باید تاسو زده کړئ. له دې حلولو سره باید تاسو اشنا شئ. همدغه سوالونه باندې کار کوو. د دقت دپاره مهم دي. که هغه چا چې دقت یې زده وي دا ډول سوالونه باید زده کړلی شي. سوالونه په دې ډول دي دقت کوئ. وای که چیرې دوه په توان دی ان مساوي له پنځو سره وي درې په توان دی ان مساوي له څلورو سره وي نو تاسو پیدا کړئ شپږ په توان دی ان منفي یو. شپږ په توان دی ان منفي یو څه ډول پیدا کیږي؟ دقت کوئ. د دې پیدا کولو دپاره باید لومړی هغه چې موږ څخه غوښتل شوی ده هغه خط باید ساده کړلی شي. یعنې شپږ په توان دی ان منفي یو په دې ډول ساده کیږي. که چیرې قانون ته تبدیل کو لیکلی شو شپږ په توان دی ان
تقسیم شپږو باندې په دې ډول تبدیلولی شو. شپږ په توان د ان پر ځای موږ لیکلی شو 3 ضرب 2 کول په توان د ان تقسیم شپږو باندې. دقت کوئ همدغه 3 په توان د ان یعنی دا ان د هر عدد توان ده موږ لیکلی شو 3 په توان د ان ضرب 2 په توان د ان تقسیم شپږو باندې. 3 په توان د ان قیمت هم راکړل شوی ده 2 په توان د ان قیمت هم راکړل شوی ده. پر ځای همدا قیمتونه وضع کوو. 3 په توان د ان پر ځای 4 وضع کوو او 2 په توان د ان پر ځای 15 وضع کوو. نو لیکو 4 15 شل تقسیم شپږو باندې. هم صورت پر 2 ورده هم مخرج پر 2 ورده. که صورت پر 2 وشو مساوي کېږي له 10 که مخرج وشو مساوي کېږي له 3 سره. په دې ډول ساده کولی شو. موږ ځای شپږ په توان د منفي غوښتلی و 2 په توان د ان 3 په توان د ان قیمت یې راکړی و. لومړی هغه وخت چې موږ غوښتلی و هغه مو ساده کړو یعنې تقسیم قانون ته مو تبدیل کو. همدغه شپږ په توان د ان مو ساده کو ضرب ته مو تبدیل کو جلا جلا مو لیکلو. د هر حد پر ځای مو خپل قیمت وضع کړلو. انشاءالله په دې به یو څه اندازه پوه شوي وای. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دې مثال کې ویل شوی دی وایي که چیرې ا مساوي وي ا په توان د x مساوي له 4 سره وي نو تاسو پیدا کړئ ا په توان د 2x. د دې قیمت څه ډول پیدا کیږي دقت وکړئ. د دې قیمت پیدا کولو دپاره چې موږ ځای غوښتل ده باید هغه ساده کړلی شي. یعنې ا په توان د 2x پر ځای موږ لیکلی شو ا په توان د x کل مربع. ا په توان د x کل مربع لیکلی شو. نو ا په توان د x قیمت راکړل شوی ده د همدغې پر ځای راکړل شوی قیمت وضع کوو چې عبارت له 4 څخه ده په توان د 2 حاصل 14 کیږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دې کې ویل شوي دي که چیرې x مساوي وي 3 په توان د 2 کا مثبت 3 y مساوي وي 3 په توان د 2 کا. وای تاسو پیدا کړئ x تقسیم y باندې. دا څه ډول پیدا کیږي دقت وکړئ. د دې پیدا کولو دپاره د x پر ځای خپل قیمت لیکو د y پر ځای خپل قیمت لیکو یعنی x پر y مساوي کیږي. د x پر ځای که چیرې قیمت ولیکو 3 په توان د 2 کا مثبت 3 تقسیم د y پر ځای که قیمت ولیکو مساوي ده 3 په توان د 2 کا. نو مساوي کیږي قاعدې مساوي دي قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کیږي یعنی 2 توانونه تفریح کیږي 2 کا مثبت 3 منفي 2 کا. 2 کا له 2 کا سره له منځه ځي نو توان به یوازې 3 باقي پاتې شي. 3 په توان د 3 مساوي کیږي له 28 سره یعنی 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوي دي. 3 9 کې 9 3 مساوي له 28 سره دي. دقت وکړئ موږ ته هم د x قیمت ورکړی هم د y قیمت ورکړی و. غوښتلی x پر y و یعنی د دوی تقسیم حالت یې غوښتلی و. د x پر ځای مو خپل قیمت وضع کړو د y پر ځای مو خپل قیمت وضع کړو. نو که چیرې موږ دې ته دقت وکړو دا د تقسیم قانون ته جوړ ده. قاعدې مساوي د قاعدو څخه یوه قاعده نیسو توانونه تفریح کوو یعنی صورت څخه مخرج تفریح کوو
چې د کا علامې یو لیبل مختلف وي دوی مو یو لیبل سره د منځه یې وړلو یوازې 3 توانې پاتې شو 3 مو چې صدا کو مساوي له 28 سره شوالو یو بل مثال ته دقت وکړئ په دې کې ویلي دي که چیرې a په توان دی x په توان دی a مساوي وي له 3 فیکټوریال سره تاسو وای x په توان دی 2a پیدا کړئ ظاهري سخت معلومیږي د طاقت سوالونه خو اصلا که چې قانونونه مزدوي یعنی خواص مو دي دوی زدوي ډیر اسانه سوالونه دي په اسانۍ سره کولای شئ ساده یې کړئ همدغه x په توان دی 2a باید ساده کړلی شي یعنی لیکلی شو x په توان دی a کول په توان دی 2 x په توان دی 2a مساوي کیږي x په توان دی a کول په توان دی 2 ولې مساوي دي ځکه همدا توان دی دې توان سره ضربي کنه موږ یو قانون یالو کله چې پرله پسې توانونه ولري یو لیول سره ضربو همدغه 2 توان دی یو لیول سره ضرب کړي دي x په توان دی a قیمت موږ لرو 3 فیکټوریال مربع فیکټوریال چې د راتلونکو درسونو برخه ده ان شاء الله په تفصیل سره به همالته زده کوو اوس فقط دومره زده کړئ چې دا عدد یو نه تر 3 پورې ضرب شوی ده په توان دی 2 که چیرې ضرب کو یو ضرب 2 ضرب 3 شپږ کیږي شپږ په توان دی 2 مساوي کیږي له شپږ دېرش سره یعنی شپږ 2 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوي دي همدغه لومړی سوال دویم سوال دریم څلورم سوال د طاقت په برخه کې مهم سوالونه وو همدا کانکور ته مشابه سوالونه دي دا مالی کتاب څخه راخیستي دي هر کتاب څخه چې هغه د کانکور په اړه ده همدغه کانکور ته مشابه سوالونه دي طاقت کې همدا ډول سوالونه راځي که چیرې دې ته مشابه سوالونه تاسې پیدا کړل خال مو نشر کړه مهرباني وکړئ ماته یې ولېږئ په راتلونکو درسونو کې به انشاءالله زه درته خلاومه خو کله چې تاسو دا په دقیق ډول زده کوئ تاسو سره بیا کوم سوال باقي نه پاتې کېږي چې خالي نشئ کړله د طاقت درس انشاءالله په نننۍ ورځې درس سره پای ته ورځو راتلونکی درس به زموږ او تاسې انشاءالله جزرونه وي تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارمه ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ